ستاسو نوم دی؟ سالار خان. او بچی ته د کوم ځای؟ زه د مکان باغ یم. سوات مکان باغ. مکان باغ ښه دا پېژنې دا خوا کې چې ولاړ دی بچی؟ او د ده څه نوم دی؟ څوک دی؟ فرمان کسکر. د ده شعرونه ووایه خوا وګوره. ظالمې هور خو دې راباندې خو نو بل خو نه کو ظالمې هور خو دې راباندې خو نو بل خو نه کو چې په سپلو او په ګلونو کې دې نه وینم. ډېر ښه د لاسونو پړکا دا فرمان کسکر د پاره او د سالار د پاره دا السعودیه واشنګ پاوډر د طرف نه دا ګفټ هیمپرز دي دا روړې چې دي ته حواله کړو. ښه دا دې ماشوم له ورکا دا بلکې فرمان کسکر له ورکا ستاسو لاسونه پړکا دا دې ماشوم له ورکا. داسې ذکر مې وکړو مې په خوا په دې سندرو کې په شاعرۍ کې ډېرې کیسې وې د خړکي بوبو کیسه به پکې وکړه د ادم خان درخانۍ کیسې به پکې وکړې خو تا پکې یو بل نوی رنګ راواغستو او هغه د شړشمو په پټي کې ناست وي او هغه چې کوم انداز کې د فرمان کسکر هغه ظالمې اور دې راباندې نو کو نو بل مې کو نو ظالم اور درا باندې چې نو بنو کو ظالمي اور درا باندې چې نو بنو کو د سپندو په ګلونو کې د سن قوم ظالم لره خوګېدو کنه ظالمي لره خوګېدو کنه کسکل له دال نه هوکل دې ظالم اور درا باندې چې نو بنو کو درا باندې چې نو بنو کو ستاسو لاسونو پړکا فرمان کسکر د پاره د لاسونو پړکا فرمان کسکر د پاره چونکې د ده په موجودګۍ کې وړوکی لږ دی کمزوری دی خو فینز یې زیات دي د سوشل میډیا حوالې سره په هغه بنیاد چې دته کومه هوا میلاو شوې ده نو دا ډېر کمو خلکو ته میلاویږي خو د فرمان کسکر به زه تاسو ته صرف دا ووایم چې دا ډېر ملګري وي شاعرۍ پورې خندا کوي ډېر ملګري وي یاره الفاظ یې ښه نه دي ډېر ملګري وي کنزل کوي دا یو داسې ناڅاپه شاعر دی او د ده باره کې به ورته خصوصي ته ووایم چې دا زمونږ د کلتور د کلچر پورې یو حصه ده ښه څنګه چې په دې کلو کې ګوره تاسو ته ما یو څیز هم ویلی و که نه چې ورکه په لاس ګرځه پخپو 70-75 پاوه پخپو مړې که نه ما ته پرې چوړ خله چې مجھے سپیدر پټې رمړ خل وشته خطا که نه تړلی تنګ سرسید به سندن پشپک پیسردن صدرون خه پکړکې کې زور نشته پرکې کې اړنګ دورنګ سپاره ټنګ وچنه بچنه چوړ شرنګ الک نه چینار د جینې د ګلو ون